السلام علیکم. امید لرم چې ښه به یې، روغ به یې، جوړ به یې. نن زما لپاره ډېره زیاته خوشحالۍ موقع ده او ما ته نن یوټیوب یو ګفټ رالیږلی دی. نو زه به تاسو ته ښیم چې څه ګفټ دی. پېښور نه راروان وم او کال راته رالی، نو ورځمه چې څه ګفټ راغلی تاسو یې راسره وګورئ. ویلاګ د اخره پورې وګورئ. راځئ چې ورشو پارسل وګورو څه راغلی دي. ناول خو رالوس کې چېرې ما اخیستلې د ځان دپاره نه، بلکې ما ونه څه اخیستې وې ډېرې مزېدارې وې یو شانتې. نو شاه وی چې زم ځان دپاره اخلم، نو هغه هم ځان له هغه شانتې سکیچرې واخیستې. سکیچرې واخیستې، واپس رالو ګاډي طرف ته او تیز روان شو چې خپل ګفټ راواخلو. نو لاره کې د بابو دکان رالی، ما یخته ورکوټي کول. بابو ته مې کال کړی و چې ما له به یخته ورکوټي کړي. نه بلکل راشه، ډېر خوږ انسان دی او دی راله یخته ورکوټي کړه څنګه دی. بیا انسم یخته ورکوټي کړل، وزګار شو، روان شو. او بیا سیده رالم نو ټي سی ایس آفس ته. دا ټي سی ایس آفس ته دننه ورځم خپل پارسل راخلم. نو ما خپل پارسل راواخیستو، تاسو کتلی شئ دا دی. دې کې به صحیح اویس خان یې لیکلی هم دی. نو رالم خپل ګاډي طرف ته چې زر زرې کور ته ویسم او کولاوي کوم چې په دې کې څه دي. نو په تادۍ سره رالم ګاډي ته. او چې کله هم ما وکتل نو اس ام اس رالی او هغه د شهاب و. او شهاب پکې لیکلي و کنګریچولیشنز. شهاب چې کوم دی زما داسې ملګری چې زما په خوشحالۍ ډېر زیات خوشحالېږي. او بس کور ته رالم او بس پردو باندې مې شروع وکړو. لګیا شوم پې ما چې زر زرې کولاو کړم چې څه دي پکې. ما ته خو پته دی چې څه دي پکې، خو تاسو بیا اوس وینئ چې څه دي پکې. دا پې د یوټیوب لوګو د تاسو لیدلی شئ. اوس پې کولاو کړم. دا پکې یو سرټیفیکیټ دی چې په دې باندې سی او دسخط هم دی د یوټیوب. دا چې کوم دی مین شیز دا دی سلور پلی بټن. دا ماته راله، دا سلور پلی بټن ګفټ دا و. او دا زما لپاره یو ورکوټ نه بلکې غټ ګفټ دی، ځکه چې 1 لاک سبسکرایبر زما پوره شو. دا ګفټ راته راکړو. او دا یو سبسکرایبر چې کوم دی، دا چې کوم راغلی ډېر په محنت سره راغلی، ډېرې ویډیوز اپلوډ شوي دي، ډېر ستړی مې پکې کړې ده. نو چې کله درته هم د محنت نه بعد صله میلاو شي نو انسان له ډېره زیاته مزه ورکوي. تاسو یوټیوب کې څومره سبسکرایبرز دي کمنټ کې راته ولیکئ. د نږدې نه درته هم دا بټن ښیم چې څنګه ښکاري. دا بټن تاسو د نږدې نه هم لیدلی شئ. اویس خان سکلز 1 لاک سبسکرایبرز. او د ډېر انتظار نه بعد دا راته میلاو شوه. نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې انسان محنت کوي نو صله به ورته ضرور میلاویږي. تاسو په یوټیوب کې څومره سبسکرایبرز دي ما ته ضرور په کمنټ کې ولیکئ. که ویلاګ هم خوښ شوی نو شیر یې کړئ، او که پیج هم نه یې فالو کړی لازمي فالو کړئ. الله حافظ.